نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. مچان او میاشو سمیولا په کور کې پتنګ کړی و. نه د شپې له خوا سم خوب کولی شوی او نه هم د مچانو له لاسه په ارامه ډوډۍ خوړلی شوی، ځکه خو یې له بازاره جالۍ راوړې وه چې کړکیو ته یې ووهي. خواخوا ماجبین هم خپل زوی عبدالقادر ته پریشانه ده او ناظر ته د ګلالۍ سپارښتنه وایي. او یا قربان ګودر ته زمرا پسې راشه، پنګ پی پنګ پنګ پی پنګ پنګ بنګ پنګ پنګ بنګ او ما په منګي کې پراټي راوړې دي، پنګ پی پنګ پنګ پی پنګ بنګ بنګ پنګ بنګ او یا قربان که ته رښتیا په ما مین د ګودر غاړه اجاره واخله میینه، بینګ ببنګ ببنګ بنګ بنګ بنګ. ناظره ټپې او سندرې دې بس که. ګلې واچوې ګلې، له ټپونه مې مه منې کوه. لرې ته له مخې ته مې ولیدې چې د اوبو ډک منګی دی غېږه کې، او له چې دې راغلی نو ګودر راته یاد شي. ټول عمر دې په ټپو سندرو او مسخرو کې تیر که. له خیره سره دا ووایه چې د هوښیارانو کار مې کړی او که د کمعقلانو. هوښیارتوب او کمعقلتوب دې پرېږده، صبر چې زه د منګي اوبه چاټۍ ته واړوم. دا څه وشول؟ تا ته دې ویل شي له خیره سره منګی ګل دې مات که منګی ګل. دا یو منګی را پاتې و، دا مات شو. غم یې مه کوه، زه دې درته ژوندی اوسم، داسې نور ډېر منګي به درته راوړم او په انګړ کې به یې کتار درته کېدم. خو ته مې یو پوښتنه ځواب که. بیا دې زړه کې څه وګرځېدل چې له ما نه پوښتنه کوي؟ تا ته دې ویل شي ناظرګل ته دې اندېښنه پیدا کړه. له خیره سره دا چرګ دې ولې خراب دی چې منګی درته ځمکې ته خطا او پرچې پرچې شو؟ فکر مې عبدالقادر بچي ته خراب دی. تا ته دې ویل شي له خیره سره په عبدالقادر بچو باندې مې څه شوي چې ستا فکر یې خراب کړی؟ هغه بله ورځ مې د عبدالقادر مخ او لاسونه ورته مینځل چې ګلالۍ راغله. د عبدالقادر خوله په ژړا خلاصه وه. یوازې عبدالقادر خو نه ژاړي، لورې دې له مخې د کلي ټول ماشومان چې وګوري خولې به یې په ژړا بېرته وي. دې کې نو د توشیش څه خبره ده؟ ګلالۍ هر څو ونازوه خو ده ترې ځان کش کاوه، بیا په منډه کوټې ته لاړ. له خیره سره دا خبره ده. ګلالۍ راته وویل چې عبدالقادر ډېر بې زړه او ډارن هلک دی، له هېچا سره خبرې نه کوي، له خلکو یې زړه کې ویره ده. تا ته دې ویل شي ګلالۍ ډېرې سمه خبره کړې ده. زه یې هر وخت د باندې وباسم خو له تیږې غږ راوځي، د عبدالقادر له خولې سپڼ هم نه راوځي. له خیره سره ټول خلک پرې د ګونګي ګمان کوي. ما ته هم یو او بل همدا خبره کوي. زه خو یې چې هر څومره هڅوم چې له انځورو سره خبرې او ساعتېري وکړي، خو له خیره سره ده کې هېڅ عدلونه او بدلون نه راځي. ګلالۍ وویل غم یې وخوره چې له دې حاله ووځي. چې داسې ده بیا خو به یې د کلینیک ډاکټر ته ورولو، هلته یو بل ډاکټر هم شته، صبر رانشناس دی که څه؟ ښه رانشناس نه، روانشناس ډاکټر به یادوي. ای شابسې، تا ته دې ویل شي یو وخت د سربند کلي د لالباز زوی شمس ژوبون درېدلی و. لرې ته له مخې هغه چې ما پیاولی و هغه هم دې ډاکټر ته وروړو، اوس روغ رمټ دی او بړ بړ غږېږي. مینې وا مینې، څه وایې؟ یو ځل کوټې ته راشه. ښه ده، دا دی درځم. څومره به یې زړه ورته خوشحاله شي. مورې څه دې راته ویل؟ راځه لورې دلته څنګ ته مې کښېنه، بیا یې درته وایم. ښه ده، اوس یې راته ووایه. مینې بچی
ستا خو د سبقونو سره ډیره مینه ده که نه؟ هو دا پوښتنه دې ولې وکړه؟ دا مې ځکه وکړه چې وروسته له دې سبقونو ته دې ملا وتړه، هره ورځ یې لوله او لیک هم کوه. کاشکې چې پلار مې د معلم صاحب مجبینې له کورسه نه وای منع کړې. ډېرې نجونې ورځي هلته سبق وایي، دا دی زه په کور ناسته یم. که په کور ناسته یې پروا نه کوي، کولی شي چې سبقونه دې زده کړې. ته څه وایې مورې؟ داسې کله کېږي؟ ما چې درته وویل کېږي، ته پکې خبره مه راباسه، خو خبره په دې کې ده چې ته ورته ځان تکړه کړې. زه هغه وخت هم تکړه وم او اوس مې چې پرېږدي ځان تکړه کوم. هره ورځ به مې سبقونه وایم. آفرین، پوهېږم چې ته یوه لایقه او تکړه نجلۍ یې. دغه پتی وینې، دا د پلار درته راوړی. دا درکوم چې وروسته تر دې هره ورځ په سبقونو بوخته شي. دې کې څه شی دی مورې؟ صبر چې یو ځل کوتی خلاص کړم، اوس به یې په خپلو سترګو ووینې. دا یوه ګلالۍ راډیو ده، د پلار لخوا د درته سوغات دی. اوه، دا څومره ښایسته ده، ته یې ماته راکړه. وایخله. اوه، پلار مې د خیر یوسي، دا مې ډېره خوښه شوه. صبر، دغه تڼۍ یې وینې، دا کېکاږه له دې ځایه روښانه کېږي. ښه ده. اوس همدا تڼۍ بیرته ښکته کړه، راډیو ګل کېږي. دا ده ګل شوه مورې. زمونږ ګاونډۍ د شکریې ترورنګور نرګس راته ویلي چې د ښوونځي ډېري سبقونه په راډیو کې درس ورکول کېږي. ښه ښه، زه خامخا هغه سبقونه پکې اورم. خو یوې خبرې ته دې پام وي چې ډېره به یې نه لګوي، ځکه چې دا په بیترۍ لګېږي او بیا پلار د ډېرې بیترۍ درته نشي اخیستلی. دسترخوان د یو ساعت مخکې راوړی او کاسې دې اوس راوړې. کتغ مې تاوده لاله، اور مړ شوی و ځکه ناوخته شو. د مخ ټوله غصه فتح خان ته راځي. هغه ته دې ولې غصه راځي مورې؟ خو څو ځله مې ورته ووې چې د وچو لرګیو غم وخوري. د اوسني لرګي چې دي لامده دي، اول اور نه اخلي او چې اور واخلي لوګی د خلکو زړه ورچوي. او کنه مورې، زما یم په پوکیو نوره سا بنده کړه. ښه اوس خبرې پرېږده، زر دسترخوان هوار که چې نور مې صبر نه کېږي، ډېر وږی شوی یم. اول به درته لاسونو ته اوبه واچوم. لاسونه مې مینځلي. داسې دیګ مې کړی چې ته به راته آفرین ووایې. د ځان صفتونه مه کوه، اوس به یې خوند معلوم شي چې څنګه پخلی دې کړی. مورې راوړاندې شه که نه؟ خپله ډوډۍ دې وخوره زویه، د ما زړه ته نه کېږي. شکیبا ته د خیر یوسې، اول یو ګیلاس یخ اوبه راکه چې تنده مې ماته شي. سمه ده لاله. اوبه به زه ورته راواخلم. شکیبا لورې، ته زر دا کړکۍ خلاصې که چې کوټې ته تازه هوا راننوځي. مورې همداسې بندې ښې دي. باندې څنګه ښې دي؟ د تا لکه چې ګرمي نه کېږي که څنګه وچلې؟ ګرمي مې کېږي، خو چې لالا یو ځل ډوډۍ وخوري نو بیا به یې خلاص کم. که اوس بیا مچان راشي او کاسې ته وغورځي نو ډوډۍ به نه خوري. د مچانو غم مې وختي خوړلی، نور به په کوټه کې یو مچم ونه ګورې. څنګه دې غم خوړلی؟ که سترګې وغړوې نو خپله به درته معلومه شي. سمې الله د خیر اوسي. د ټولو کوټو کړکیو ته یې جالۍ ولګولې. ګنې شپه مو ماشه عذاب کړې وه او ورځ مو مچانو. وی دا خو د رښتیام کړکیو ته جالۍ لګولې، زما ورته اوس پام شو. تا څه ویل چې ګنې ټوکې در سره کوم؟ دا د خیر کار دې څه وخت وکړه سمې لاله. هغه وخت مې چې دا کار کوو ته ویده وې. کاش چې راویښه کړې دې وای او ما هم در سره مرسته کړې وای. ټوکې در سره کوي شکیبا لورې. هغه وخت مې تش اوزې دوی کره په خمیرې پسې لېږلې وې، بیا په لګولو کې ما ورسره مرسته وکړه. خدای دې خیر درکړي لاله، بیخي زما په زړه کار دې کړی. ما هم ورته دعا وکړه الا چې د آرام ساه مو واخیسته. اوس کړکۍ خلاصې که او راځه کېنه ډوډۍ دې وخوره چې کتغ در نه سوړ شو. چې دا امید او شمس به چیرته وي؟ ټول ځایونه مې پسې وکتل. مجیبه لږ صبر وکړه،
ولاړ یم. څه دي ویل؟ څنګه یې ښه یې؟ شکر دی. څه دي ویل؟ ژر یې راته ووایه زرغونې چې زه چېرته روان یم. ما ویل چې د مینې پوښتنه درنه وکم. شکر دی روغه جوړه ده. نو چې روغه جوړه ده بیا ولې دا څو ورځې کېږي چې معلم صاحب مجابینې کره درس ته نه راځي؟ مینه نوره درس ته نه ورځي. ولې نه ورځي؟ معلم صاحب مجابینه خو نجونو ته وړیا درس ورکوي. نو چې کور کې درس وایي ته چې ته تر دې ځای پورې ځان ستړی کي. دا ورته درس یې کړی که څنګه؟ مور او پلار خو دې تعلیم نه دی کړی. نه ورته زه درس وایم او نه مې له مور او پلار نه درس وایي. ښه نو کورنۍ ښوونکو مې ورته لکه چې نیولې. یو خو ته داسې پوښتنې کوې چې د سړي حوصله درته خلاصېږي. زموږ کله دومره وخت شته چې مینې ته کورنۍ ښوونکي ونیسو. نو بیا کور کې ځان ته څنګه درس وایي؟ په هر شي خو خپله څوک نه پوهېږي که نه؟ پلار مې ورته راډیو اخیستې له هغې نه درس وایي. دا خبره خو په اول ځل اورم. په راډیو کې زموږ د کتابونو درس لکه مشو. ته د پیل په غوږ کې ویده یې. که راډیو کې درس نه وای نو پلار مې بیا راډیو نه ورته اخیستله. نو مینه له راډیو نه څنګه درس زده کوي؟ ته خو ما لږ پوکه که نه؟ مور مې ویل چې له راډیو نه هره ورځ 1 ساعت د هر ټولګي کتابونه ویل کېږي او هر څوک پکې د خپل ټولګي درس اوري. زما خو یې زړه نه مني چې له راډیو نه دې درس زده شي. مینه وایي چې کوم درسونه مې اورېدلي ټول مې زده کړي. بیا نو صحیح ده. کاش هر مور او پلار د خپلو بچیانو د تعلیم لپاره دغسې کار وکړي. خو مینه ښه کار نه کوي چې یوازې له راډیو نه درس وایي. راډیو یې ورته د همدې لپاره واخیسته چې معلم صاحب ماجبینې کره درس ته ولاړه نه شي. رښتیا هم ستاسو د کور نه تر بر کلي پورې ډېره لاره ده. مینې ته هم سخته وه خو دا شکر ده چې درس یې نه دی پرېښی. اصلي خبرې نه لکه چې خبره نه یې. اصلي خبره څه ده مجیبه؟ مینه لاره کې سپي په منډه کړې وه ځکه مې پلار ورته راډیو واخیسته او نوره یې درس ته له راتګه بنده کړه. رښتیا خوړلې خو به یې نه یې؟ نه ترې تښتېدلې وه. نوی کور نوی ژوند د BBC رادیویي ډرامه. زرغونه د ماجبینې له کوره راستنه شوې وه چې مجیب یې ولید او ترې پوښتنه یې وکړه چې مینه ولې کور ته نه راځي. مجیب ورته وویل چې پلار یې راډیو ورته راوړې ده او مینه ترې سبقونه اوري او زده کوي. له بلې خوا جانداد امید د مجید دکان ته راوستی. اوس به په ډرامه کې واورو چې له مجیده څه تمه لري. السلام علیکم. مجید ستړی مشي؟ وعلیکم سلام. ته ستړی مشي جانداد استاده. خدای دې خیر درکړي. دا ده امید زوی مې را سره راوست. ما ویل چې سر له ننه به کار در سره شروع کړي. ښه همدا دې زوی دی. امید ستړی مشي. خیر یې کاکا. ولې داسې حیران ورته ګورې؟ حیران خو ځکه ورته ګورم چې هسې دې ځان ستړی کړی دی چې امید دې تر دغه ځایه راوستی. دی د ناجارۍ کار نشي کولی. ولې نشي کولی؟ خو تا راته وویل چې رای والا را سره شاګرد بشي او کار به ور زده کم. سمه ده ما به درته ویلي وي خو اوس چې ورته ګورم امید ډېر وړوکی دی عمر یې مناسب نه دی. ما خو ویل چې کومه بله خبره به وي چې ته وایې امید کار نشي کولی وارخطا دې کړم. نه بله خبره نشته یوازې د عمر خبرې ده. هلکان او نوي ځوانان د ناجارۍ کار نشي کولی. امید زوی ته مې په کمه سترګه مه ګوره. نام خدا ډېر لایقه او ډېر ښه ذهن لري. دا کارونه ورته هېڅ هم نه دي. پلار مې رښتیا وایي د مکتب په درسونو کې هم تکړه یم. معلم صاحب هر وخت راته وایي چې ستا ذهن ډېر ښه دی. ګورئ تاسو خو یو وار زما خبرې ته غوږ ونیسئ. د ناجارۍ کارونه یوازې په ذهن نه کېږي. څومره چې د ذهن قوي وي هغومره به د مټې هم قوي وي. یاره مجیده ته خو زما زوی ته د ماشوم په سترګه ګورې. ته دا ګمان کوې چې هېڅ کار به یې په وس پوره نه وي. خو داسې نه ده. هسې نه وایم. زما مطلب دا دی
چې زوی دې لا ځوان نه دی او هډ هم پوخ نه دی د درانه کار کول ورته سخت دي. امید ځوان دی او ماشاءالله داسې قوي بدن خدای ورکړی چې دا کارونه ورته هیڅ هم نه دي. ته ګرم نه یې جانداد استاده، د خیاطۍ ماشین ته کرا په چوکۍ ناستې او د نجارۍ له زور نه خبر نه یې. بیټوکو وایم امید په دغه کارونه کې ډېر تکړه دی. څه ډول چې ته لرګی راکوي او تیشه وهي هغسې امید هم کولی شي. یاره زما زړه خو یې نه مني. رښتیا وایم که یې نه مني یو وارې وازمویه. سمه ده، دا خو به معلومه شي. امیده تیشه در واخله، اوس به دې وګورم چې ته څومره تکړه یې. په دې باندې څه وکړم؟ کار پې وکوه هلکه. هغه لرګی ویني، ورشه هغه وتراشه. نشم تراشلی، ما خو کله په کور کې په تیشه باندې کار نه دی کړی، نه پوهېږم چې اوس یې څنګه وکړم. تا خو ویل چې زوی مې په دغه ټولو کارونو باندې بلد دی، لرګی هرکولی هم شي او تراشلی هم شي. مه درېږه امیده، ورشه هغه لرګی ورته هرکه. خو نشم کولی. ما درته وویل که نه چې نجاري اسانه نه ده، ډېر دروند کار دی. ته هم داسې زر کار مه ترې غواړه، یو ځلې ور زده که بیا کار پې وکړه. چای به درته واچوم پلاره. هو ګیلاس راته ډک کړه. ښه درته ډک مې کړ. په دې ګرمه هوا کې چې څومره ډېر چای څکې هومره خوند کوي او سړی خولې کوي. او په ګرمۍ کې خو سړی ډېر خولې کېږي، ځکه یې چای ته هم زړه کېږي چې ډېر وڅکي. دا خبره در سره منم، چای ښه دی خو هوا بیخي په عذاب کړی یم. له ګرمۍ مې جامې لندې خیشتې وي. د ګرمۍ موسم دی، چاره نشته. دا ځل که خدای وس راکړ یوه بله شمسي بام اخلو او په بام به ږدو. د څه لپاره؟ شمسي خو لرو او ټول کور ته برق ورکوي، بله شمسي به نو څه کوو؟ په کوټو کې به پکې ولګوو چې لږ هوا راته سړه کړي. اوس خو بیخي له ګرمۍ څخه په عذاب یو. دا خو ډېره ښه خبره ده چې پکې راوړو، بیا به نه هېڅوک هم له ګرمۍ شکایت نه کوي. هو بس دومره صبر وکئ چې لږ پیسې په لاس راشي. د پکو اخیستل په ما شول. په دې نږدې ورځو کې مې د فارم چرګان خرڅلاو ته برابرېږي، چې خرڅ شول ټولو کوټو ته به پکې راوړم. وایم سمیع الله دا خو د زیری را باندې وکړ، بیخي د ډېر خوشحاله کړم. بس دعا به کوو چې زما چرګان زر خرڅ شي. چې شمسي زه راوړم او پکې ته راوړې، دا به ډېر اسانه شي. په یوه نفر دواړه کارونه بوج کېږي. او بلکل. نو ځنډ به نه کوو، هم به زه دا کار ژر وکړم هم ته. نور خو دې ګرمۍ ته هېڅ ګزاره نه کېږي. هوا خو په رښتیا هم ګرمه ده. ښه اوس به زه دا کړکۍ خلاصې کړم چې لږ تازه هوا راشي. مه یې خلاصوه، بیا میاشي او مچان کوټې ته راننوځي. تر ګرمي مچان ډېر پازوي. مچان نه راځي. زه درته وایم چې کړکۍ مه خلاصوه سمې وله، میاشي راځي بیا به مو بل کار نه وي، ټوله ورځ به مو ځانونه خارښ کوي او ګروو به یې. د میاشو چاره مې کړې، نشي راتلی. څنګه چاره؟ په کړکۍ مې جالۍ ټک وهلي دي، له دې وروسته کوټې ته نه مچ راننوتلی شي نه میاشي. وایم آفرین دې وي در باندې، عجب کار دې کړی. یاره نن شپه ما هم ښه ارامه خوب وکړ، د مچانو او میاشو له بنګانه مې غوږونه په قرار وو. د شپې خو مچان نصیب نه وي، یوازې له میاشو څخه به خلاص وي. او رښتیا مچان خو د ورځې ګرځي، خو اوس ګوره په کوټه کې مچان هم نشته. خدای دې خیر درکړي، ډېر نیک کار دې کړی. اوس نو ژر کړکۍ خلاصې که چې تازه هوا راشي. سمه ده. ډاکټر صاحب ویزا اچانه راځئ دلته په چوکۍ کښېنئ. سمه ده ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ته دې ژوندی ما چې بینګولې ته هم کښېنه که نه، راځه دلته زما تر څنګ ځای شته. ښه ده. که خیریت خو به وي، څنګه کلینیک ته راغلی یئ؟ ډاکټر صاحب ګوله زه ناظر یم، د بر کلي نه دې کلینیک ته راغلی یم. تا ته دې ویل شي او یو زوی لرم، نوم یې عبدالقادر ګل دی. ستونزه څه ده؟ د خپل مشکل راته ووایئ. له خیره سره خلک راته وایي چې عبدالقادر بچی ګل دی ګونګی دی، خو هغه ګونګی نه دی،
له ما او له خپلې مور سره ښې پرېمانه خبرې کوي، خو چې له کور بار لاړ شي بیا به ته وایې چې ګونګی دی، هېڅ خبرې نشي کولی. ډاکټر صاحب ناظر سم وایي، همدا یې ستونزه ده. هغه اوس چیرته دی؟ د یو خپلوان کره مو بوته چې هغوی ورباندې پام وکړي. ما ډیر ورته وویل چې عبدالقادر به له ځان سره بوزو چې ډاکټر یې وویني، خو ناظر پرې نه خود. عجیبه ده، ناروغ ډاکټر ته د معاینې او کتو دپاره وروړل کېږي چې ناروغي او ستونزه یې ورته معلومه شي. تا ته دې ویل ډاکټر صاحب ګله اوس خو له ما نه یوه ساوه شوې ده. ما ویل چې ستا سره به مشوره وکړو، بیا که تا وغوښت درته را به یې ولو. خیر بله ورځ به یې راولو، خو د زوی ستونزه مې دا ده چې هغه ډیر غلی دی، له نورو ماشومانو سره لوبې نه کوي. ښه ده ووایه چې څو کلن دی؟ 4.5 کلن دی. هغه بېچارهګۍ به تاسو خپله ګوښهتوب ته مجبور کړی وي. له خیره سره همداسې ده، دغه یې مور ده، هغه یې نه پرېښود چې له کوره د باندې ووځي او له نورو ماشومانو سره لوبې وکړي. ویل به یې چې ځان خوږوي او یا به یې نور ماشومان خوږ کړي او یا به جامې خیرنې کړي. کله چې ماشوم یوازې وي د خپل کور د چاپېریال کسان لکه ګاونډیان، همزولي او کلیوال ونه ویني، له هغو سره خبرې ونه کړي، دغه حالت ورته پیدا کېږي. ای شاباس، دا دې د ګل خبره وکړه ډاکټر صاحب. زه به تل له کوره بیرون وتم، خو لرې د له مخې دی بېچارهګی به مې په کور کې پرېښود. یوه ورځ مې ځان سره بازار ته راوست، رانه ورک شو ایست. ډاکټر صاحب دې ته اوس د علاج کومه لاره شته او که نه؟ علاج یې دا دی چې له ځان سره میلمستیاګانو، میلو، د سپورټ مسابقو او ته ناظره چې پلار یې هغه له ځان سره جماعت ته وړه، هلته به ډېر خلک ویني. کومه ویره چې له نورو کسانو زړه کې لري هغه به ترې لرې شي. تا ته دې ویل شي دا د ډېره پخه خبره وکړه ډاکټر صاحب. بل دا چې پیمنتونه مه کوئ، ورباندې غوسه مه کوئ، څومره چې کولی شئ ورسره مینه او مهرباني وکئ. امیده دا لاسي کراچۍ ویني؟ هو څنګه یې نه وینم استاذه. دا واخله او خړ ته در سره یوسه. ښه ده مجید استاذه، همداسې کوم، خو ودې نه ویل چې د څه لپاره؟ درته وایم چې د څه دپاره، خو ول دا خبره واوره چې دلته په دوکان کې مې مېلمستیا ته نه یې رابللې. پوهېږم په دوکان کې مېلمستیا له کومه شوه، دلته ایله د نجارۍ کار وشي. بې ځایه خندا مه کوه. ښه ده نور نه خندم. دا م واوره چې پلار یې دلته زما په دوکان کې شاګرد کړی، څه چې زه درته وایم هماغسې به کوي. دا کراچۍ د سره خور ته یوسه او له هغې مخې په تیږو بار بیرته راوړه. تیږې؟ او ولې حیران شوې؟ نه نه حیران شوی نه یم، څه ته دې په کار دي؟ د انګړ په غولي کې اوارو، له خاورې په عذاب یو. ښه ده خو څه خبره دې وکړه، اوس غواړې چې انکار وکړې؟ که تیږې راوړم بیا به نجاري څنګه زده کړم؟ هغه زما خوښه ده، ستا خوښې ته نه ګورم. نجاري په یو ورځ یا 2 ورځو کې نه زده کېږي، چې کله مې زړه و هله به یې در زده کړم. څه چې ته وایې سمه ده استاذه، په ما خو پلار مې دا ضرور کړې ده چې د مجید استاذ په دوکان کې به بل کار نه کوي، خامخا به نجاري زده کوي. اوفو نو ستا په ککرۍ کې لکه چې مازغه نشته، له بوسونه ډکه ده که څه؟ ولې لکه چې بده خبره مې وکړه، بخچش راته وکړه. بده یې توره وي که سپینه، نور به دلته راته بړبړ نه غږېږي. زر سیده خوړ ته لاړ شه او څومره چې زر کولی شي له تیږو ډکې کراچۍ سره بیرته راشه. د خوړ لاره ډېره لرې ده، سمه سیده لاره هم نه ده، داسې کنډه کپره ده چې څه ووایم. مجیم ناروغ دی، که ستا زړه وي چې هغه در سره ولیږم داسې نه کېږي. زه به څنګه یوازې لاړ شم؟ والکه امیده ته دلته شاګرد یې که زما استاد؟ خبره لنډه که او نور مې د سر مغزه راته مه خوره. دا ځل به تیږې راوړم، خو نور بیا په ما تیږې مه راوړه، که نه شاګردي خوشي کوم. ډېر ژبور هلکې، که یوه بله خبره دې کړې وه له شاګردۍ نه دې پخپله وباسم او پلار ته دې شکایت کوم، پوه شوې او که نه؟ نوی کور نوی ژوند د BBC رادیویي ډرامه.
ناظر او ماجبینه په کلینیک کې روان پیژندونکي ډاکټر ته ورغلی وو او د خپل زوی عبدالقادر د کمزړتوب او خبرو نه کولو ستونزه ورته ویله. ډاکټر ناظر وهڅاوه چې خپل زوی ته د اجازه ورکړي له همزولو سره لوبې وکړي او میلمستیاګانو ودونو او ان جومات ته د ځان سره بوزي. خواخوا اکبر امید ویني او ورته حیرانیږي. ډېره ګرانه ده، کاش چې څوک راشي او مرسته را سره وکړي. دا مې څه وکړه لکه چې کراچۍ ماته شوه. امیده بچو ځان خو دې خوږ نه کړ، لږ صبر به دې کړی و که نه؟ نه ځان مې خوږ شوی نه دی، خو د کراچۍ یوه څنډه چیته شوه. شکر دی چې ته بچ شوې او خدای دې ځواني مرګ مه که. کراچۍ نو څوک دومره درنه باروي؟ په دې نرۍ او ګډې وډې لارې تشه کراچۍ وړل هم سخت کار دی. ما ویل په یو ځل به ډېره تیږه یوسم چې بس شي او له بیا راتګه پسې خلاص شم. تا اول دا راته ووایه چې دا تیږه څه شي ته وړې؟ کور کې هم کار شروع کړی که څنګه؟ خپل کور ته یې نه وړم بابا، مجید کاکا دوی کره وړم. نه پوهېږم چې د کور انګړ کې لګوي او که د کوټې په غولې. له مجید سره دې لکه چې مزدوري شروع کړې ده. مزدوري مې ورسره نه ده شروع کړې، پلار مې ورسره د نجارۍ دکان کې شاګرد کړی یم. ستا پلار هم عجیبه کارونه کوي، کله یې ورسره شاګرد کړی والکه؟ دا څو ورځې وشوې خو مجید راته د دې پر ځای چې نجارۍ زده کړي داسې کارونه راسپاري. نو چې د نجارۍ دکان کې ورسره شاګرد دي تیږه ورته څه شي ته چلی، خو نجاري دې دروښی که نه؟ دا خبره مې ورته وکړه، بده پرې ولګېده. ویلې چې زه درته څه وایم هماغه به کوې. زما د پلار ته غوسه راځي، د ورکشاپ ستړي دې لا دمه شوي نه وي چې په بله ستړي واړولې. پلار مې وایي هر څنګه چې کېږي یو کس به زده کوې. چې یو ځل یې خدای له ما سره مخ کړي نو ماغزه به یې ورخلاص کړم چې ژر بېرته دا تیږه کراچۍ کې بار کړم. ناوخته شو، مجید استاد ته به څه وایم؟ پرېږده کراچۍ بیا له تیږو مه باروه، دا کار ستا په وس پوره نه دی او نه ته د دې کارونو یې. نو څنګه وکړم بابا؟ کراچۍ همداسې تشه وروله او مجید ته ووایه چې زه در سره د نجارۍ د زده کولو لپاره شاګرد شوی یم، نه د دې لپاره چې ته راباندې تیږې وچلوې. زه کله مجید استاد ته داسې خبره کولی شم او که دا خبره ورته وکړم نو هم به مې ووهي او هم به مې له شاګردۍ نه وشړي. ولې څه شوي چې وهي به دي؟ ستا لکه چې څوک د پوښتنې نشته که څه؟ خو پلار مې ورته ویلې که خبره مې نه منله نو وهلی مې هم شي. فکر مه کوه، زه دې هم له پلار سره خبرې کوم او هم له مجید سره. ځه کراچۍ وروله. سمه ده بابا، ستا به ومنم، خو خیر دی ته هم را سره لاړ شه چې مجید استاد راته څه ونه وایي. ته ځه، زه درپسې یم، هېڅ هم درته نشي ویلی. شور بند کئ او په خپلو خپلو ځایونو کې کښېنئ. آفرین، اوس مې په دې پوه کئ چې پرونی درس مو زده کړی او که بیا یې درته ووایم؟ زده کړه مو دی معلم صاحب. دغسې خواري کوئ چې هره ورځ درس په هماغه ورځ زده کئ. زه تل هم داسې کوم، که د هرې ورځ درس په هماغه ورځ زده نه کړم نو بیا راته د 2 ورځو درس سختېږي. بیخي زما د زړه خبره دې وکړه زرغونې، ټول زده کوونکي باید له تا نه زده کړي. زه خو خپله هر چا ته همدا خبره کوم، که څوک یې مني او که نه خپله خوښه یې ده. ته خو تکړه نجلۍ یې. ستا شاګرده یم، خود به تکړه یم معلم صاحب. رښتیا زرغونې چې هیر مې نشي، له مینې ملګرې نه د احوال لرې او که نه؟ هو، بله ورځ مې له ورور مجیب سره خبرې وشوې او پوښتنه مې وکړه. مجیب څه درته وویل؟ خدای مکړه مینه خو به ناروغه شوې نه وي؟ نه، هغه وایي چې مینه روغه جوړه ده. نو چې روغه جوړه ده بیا ولې درس ته نه راځي؟ څو ورځې راغله او بیا ورکه شوه. ما ویل ګنې ناروغه به وي ځکه دا څومه ورځ ده چې نه راځي. ما هم داسې فکر کوو چې ګنې ناروغه ده، خو مینه کور کې هره ورځ درس وایي معلم صاحب. ضرور دا ده چې درس وایي، که کور کې وي او که دلته، ټوله یوه خبره ده.
خو دا راته ووایه چې له چا نه درس وایي. مور او پلار یې ورته ښوونکي نیولې معلم صاحب. نو د هغوی کله دومره وس شته چې مینې ته د درس لپاره کورنۍ ښوونکي ونیسي؟ نه ټوکه مې وکړه معلم صاحبې. پلار یې ورته راډیو اخیستې، له هغې نه درس وایي. مجیب ویل چې تر دې ځایه تګ راتګ ورته سخت ده او لاره اوږده ده. مور او پلار سره دې خدای ښه وکړي. دا یې څومره ښه فکر کړی. رښتیا هم چې څوک له درس سره مینه او شوق ولري، هغه بیا ځان ته لاره برابروي. ما ته اول ټوکه ښکارېده، خو بیا مجیب پوه کړم چې له راډیو نه هره ورځ د ټولو صنفونو سبقونه زده کیږي. رښتیا وایي، کاشکې هغه نجونې چې نه ښوونځي ته تللی شي او نه دلته درس ته راځي، پلرونه یې ورته لکه د مجید غوندې کور کې د درس ویلو غم وخوري. دا شکر دی چې ستاسو کور موږ ته نږدې دی معلم صاحب، کنه ما مې پلار ته ویل چې ما ته راډیو واخلي. دا دعا کوه چې ښوونځي بیرته له خیره زر شروع شي او ټولې نجونې خپل درسونه ووایي. دا د مڼو د ونې ښاخونه ولې مات شوي؟ دا به چا مات کړي وي؟ پاڼې هم ډېرې راتوی شوي دي. ناظره، وا ناظره، دلته راشه. خان صاحب، قربان دې شم، څه وایې؟ دا دې درغلم له خیره سره. دا د مڼو د ونې ښاخونه چا رامات کړي؟ وګوره، پاڼې هم ټولې په ځمکه توی شوي دي. لرې د له مخې زما خو اوس ورته پام شو. زه هم نه یم خبر چې دا کار به کوم بدبخته کړی وي. ته ولې نه یې پې خبر؟ اوس مې سر پې خلاص شو خان صاحب. تا ته دې ویل شي د چا میږي به راننوتلي وي. دا د میږو کار نه دی ناظره. وګوره، د رومي بانجانو بوټي هم په ځمکه ګډوډ پراته دي. بانجان هم تر پښو لاندې کړي دي. زه خو وایم چې لرې د له مخې وزګوریان به مڼو ته ورپورته شوي وي او ښاخونه به یې رامات کړي وي. مڼې خو وزګړو ته هم خوند ورکوي. وزګړي ښاخونه نه ماتوي. دا د بني ادمو کار دی. تا به په باغ باندې پام کړی وی. تا ته دې ویل شي خان صاحب، دا سړی به زه خامخا پیدا کوم. ته ځینې خلاص یې. دا کار زما په غاړه شو له خیره سره. وایي په خپل کور پام کوه، همسایه غل مه نیسه. اوس خو کار تر کار تیر دی. ښه خو دا ده چې هر څوک خپل مال وساتي. وایم ته بېغمه اوسه. لرې د له مخې دا نفر به ډېر زر معلوم کړم او لرې د له مخې لاس تړلی به یې تا ته راولم. که دې پیدا کړو دا خو به توره وکړې. پیدا کوم یې له خیره سره. تا ته تر راوستو مخکې زه به یو ځل ښه مضبوطه سزا ورکړم. نه، ته به څه نه ورته وایې. تر ما یې راورسوه اندور ته تې خلاص یې. ولې تا ته دې ویل شي چا چې د مڼو دا ښایسته څانګې راماتې کړي او دا نازک سره بانجان یې تر پښو لاندې کړي، هغه ته به سزا نه ورکوم؟ ته به په خپل سر سزا نه ورکوې، یوازې ما پې خبر کړه. نور نو زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. لرې د له مخې که دا اجازه دې راکړی وای نو دا زړه به مې پرې لږ تش شوی وای. زړه دې په دې تش که چې په باغ باندې لږ پام کوه. د چا په وهلو زړه نه تشېږي. زه پوهېږم چې نه تشېږي خان صاحب، خو تا ته دې ویل شي زه به له خیره سره داسې عبرت ورکړم چې خپلو لمسیانو او کړوسیانو ته به لا نصیحت کوي چې له سرور خان څخه به ډېر لرې ګرځئ. پرېږده یې، دغه جنجالونو ته ضرورت نشته. هر چا چې دا کار کړی وي زه په خپل حساب کتاب ورسره کوم. بیخي مې خوښه ده. لرې د له مخې خاورې ناظرګل به ستا په خبره کې څه ووایي؟ ته یوازې دومره وکړه چې نفر پیدا کړه. له خیره سره لاس تړلی به یې دلته راولم. غم یې مه کوه. تا ته دې ویلي شي ناظر داسې کمزوری سړی نه دی چې یو غل به نشي پیدا کولی. امیده، دا دکان خو یې بند دی. مجید به اوس چیرې پیدا کوو؟ خدای زده، زه هم نه پوهېږم چې چېرته به تللی وي. کاشکې وای چې لږ مې سمې لارې ته راوستی وای. بابا پرېږده یې، څه به ورته وایې؟ ولې پرېږدم؟ له تا نه تیار مزدور جوړ کړی دی. ډبرې ولې در باندې راوړي؟ خو شاګرد یې یم. چې شاګرد یې به نجاري دي در زده کړي. دی خو د کور کارونه در باندې کوي. دا خو انصاف نه دی. دا ظلم خو مې خپله پلار را باندې کړی. مجید کاکا خو نه دی راپسې راغلی چې راځه له ما سره شاګرد شه. چې هر چا کړی دی، زه دا بې انصافي نشم زغملی.
اوس به څه کوم؟ زه خو دا خالي کراچۍ کور ته نشم وروستلی، ډارېږم. ولې ډارېږي؟ دا د ډار خبرې مه کوه لوی هلکې. خو مجید استاد راته ویلي وو چې ډبرې راوړه، چې دوکان ته راشي او تشه کراچۍ وویني خامخا به راته غوسه شي. غوسه مسه یې نه چلیږي، همدا اوس یې له کوره راوباسم او ورسره غږېږم. ته اندېښنه مه کوه. زه خو وایم چې پرېږده یې بابا. یوه شېبه صبر وکړه چې دا دروازه ور وټکومه. څوک یې؟ دا دی درغلم. امیده ته یې؟ ستړی مه شې. خیر اوسې. اکبر کاکا ته هم ستړی مه شې. ته ستړی مه شې مینې. هله شابس یو ځل د پلار ته ورشه، ورته ووایه چې اکبر کاکا دې غواړي. هغه خو نشته. سهار د ولسوالۍ بازار ته ولاړ، ویلي چې لږ کار مې دی بیرته راځم. داسې راته ښکاري چې پلار دې ځان راڅخه پټوي. که په کور کې ورشه یو ځل یې راوباسه، یوه خبره کار مې ورسره دی. زه درواغ نه وایم، بازار ته تللی. که وای ما هم غږ ورکاوه. مینه رښتیا وایي، په کور به نه وي. که چای خورئ راځئ کور ته. خدای دې خیر درکړي. زما زړه چې له پلار سره دې د امید په اړه یو څو خبرې وکم، خو چې دی په کور نشته بیا به یې بل وخت ګورو. که کومه خبره وي ما ته یې وکړه، زه مې پلار ته وایم. نه بیا یې په خپله وینم. یوازې دومره ورته ووایه چې اکبر کاکا له خپل مسیح امید سره راغلی و، ته یې غوښتې. وا دې اورېدل کاکا دې ځار شه. هو وا مې اورېدل، همداسې به ورته ووایم. راځه چې اوس لاړ شو، بیا چې تا هر وخت ولیدې ورسره وغږېږه.